نادا چې ندا وکړل او आवाज وکړل ربک ربستا محبوب پیغمبره موسی علیہ السلام هغه شپه باندې چې کله د تور په غر باندې الله دل نبوت ورک ان اتل القوم الظالمین ان اتي چې تراشه القوم اغا قوم او خلق ته الظالمین چې هغه ظالمان کم خلق کم ظالمان قوم فرعون قوم د فرعون ته چاغي ظالمان دی او ظلم شروع کړي دي الا یتقون آیا دوی نه یریږي د الله نه چې دوی د الله طاعت اختیار کی او د یو خدای دا خدایو مني او دا ظلم پری دي قال موسی علیہ السلام وی رب ای زما رب انی بشک ذچیم اخاف زیریګم ایکذبون چې دوی به زما تکذیب کی ما به دروغجن وګڼي دلته مفسرین حضرات فرمایي چې د حکم د پوره کولو لپاره هغه سيزونه چې د حکم په پوره کولو کې معاون او مددگار وي دا هغه سيزونو سوال کول دا باندې لټول نه دي او دا په حکم کې هغه کې چوچرا کول نه دي لکه موسی علیہ السلام د الله نه په دې معاملې کې امداد وغوښت چې رب العالمین زه یریګم د دې خبرې نه چې دوی به ما دروغجن وګڼي زما تکذیب به وکړي او خپل عذر پیش کو ويضيق صدري او تنګيږي سینه زما د دوی د تکذیب نه ولا ينطلق او نه چلیږي لساني زما جبا زما په جبا کې لکنت ته فصاحت بکی نشتا فارسل الى هارون واستغلیگا وحی هارون تا یا هارون زما سراولیگا او یا هارون تا وحی ولیگا غلب نبوت ورکا و ما سرک موسیٰ علیہ السلام پور کٹوالی باندے اگا انگار چی فرعون بطور امتحان اگا تا پیو تالی کی انگار خیو پیو کی ملغلر خیو او موسی علیہ السلام آغا ملغلر تلاس ورچو خو جبریل علیہ السلام راغی او د موسی علیہ السلام لاسی انگار تیوڑو او آغا انگار موسی علیہ السلام راواغشت او خلکی واچو او فرعون دا آغا دا سزانا بچ واللہ حفاظتو فرمائلو دا دی دا وجه دا موسی علیہ السلام پا جبا کی لکنتو جبا بین خطلہ مخی سورہ طه کی اللہ تبارک و تعالی دا غی بیان فرمایو چې قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وجب کی عقده و غټه او غی کی لکنتو موسی علیہ السلام وی ولا ينطلقون چلیږي لساني زما جبا فارسل الى هارون مسئولی کما سره هارون یا وحی لګه هارون تو غل نبوت ورک هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام رور و مشر دی او هارون علیہ السلام ته الله د موسی علیہ السلام په دعا او په غختلو باندې نبوت ورکړي ولهم او بل خبر موسی علیہ السلام وکړه ولهم او دغه ظالمانو لپاره دغه فرعون او دغه قوم لپاره علی پما باندې ذنب پما یو الزام دی فاخاف بزیریګم ای یقتلون چې دوی به مال را قتل کی دا هغه قصه ده چې هغه تیر شوی سورې طه کې چې موسی علیہ السلام وروته یو د موسی علیہ السلام د قوم سره یو فرعونی او د فرعونی موسی علیہ السلام په دې قوم په دې سړي باندې زیاتې کو هغه موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ موسی علیہ السلام ورغی خبره کول او د قبطیله د فرعون د قوم دې سړي له یوسف ورک وکذبوا موسی علیہ السلام دا موټی راوړ کو یو ربي ولا ورکا مړ موسی علیہ السلام دا هغه دینا
لاړو لو بیا د شعیب علیه السلام سره لس کاله چیلې او سرولې هغه ول خپل لور په نکاح ورکړه. دا بیا د هغې نه بعد چې راتله نو بیا ورته نبوت میلو شو. نو د دغې خدشې اظهار یې وکړو چې یا الله ولهم او د دغه ظالمانو دپاره دغه فرعون او د هغه د قوم دپاره علی په ما باندې ذنب ګناه یعنی الزام دی. ذنب په معنا د الزام چې ما هغه قبطي هغه هلاک شوی زما د لاس نه په قتل خطا سره فاخاف پس زه یریږم ان یقتلون چې دوی به ما لره قتل کړي. قال الله ورته وفرمایل کلا هرګز نه هېڅ کله نه داسې نشي کولی فاذهبا پس تاسو دواړه لاړ شئ بآیاتنا زما په نښو سره زما په آیاتونو سره. آیات نه مراد یا تورات آیاتونه دي او یا معجزې دي د موسی علیه السلام نه معجزې چې کومې وې او په هغې کې دا دعا الله تبارک وتعالی په دغې تور په غر کې هم په دغه شپه ورکړلې زما په دغه غټو نښو سره لاړ شئ انا بېشکه زه چې معکم په معنا د معینکم زه ستاسو اعانت کوونکي او مددګار یم مستمعون او اورېدونکي یم څه چې کېږي هغه ټول لر اورېدونکي یم کتونکي یم زما امداد به تاسو سره وي. فاتیا پس لاړ شئ تاسو فرعون ته فقولا پس تاسو دواړه ورته ووایئ انا بېشکه موږ چې رسولو موږ رالېږلي شوي یو رب العالمین د رب العالمین د طرف نه تا ته رالېږلي شوي استازي یو د څه دپاره ان ارسل ای بان ارسل دپاره د دې چې ته ولېږه معنا زموږ سره شام ته بني اسرائیل په ډېر ظلمونه کې او تا د هغوی د ځان نه د هغوی خدای او رب جوړ کړی دی نو ته موږ سره دا بني اسرائیل د دوی اصل وطن ته چې د یعقوب علیه السلام اصل وطن د شام دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی نو دا موږ سره بني اسرائیل موږ ته شام ته پرېږدي چې موږ سره لاړ شي. فرعون مخې سره ورته دا د چالاکه مقابل دا کار وي چې خبره په بله اړوي په بله راتو شو. قال فرعون ورته ووي موسی علیه السلام ته الم نربک آیا موږ ستا تربیت نه دی کړې موږ ته پاللې نه فینا په خپل منځ کې ولیدن داسې حال کې چې ته ورکوټې وې او موږ په خپل منځ کې پاللې موږ لوی کړې ولبست فینا او تا تېر کړي دي په موږ کې من عمرک ستا د عمر نه سنین ډېر کلونه. فرعون ورته وایي ته هغه سړی نه موسی چې ته ورکوټې وې او موږ په خپلو کورونو کې ما په خپل محل کې ته ساتلې حالانکې ته ورکوټې وې په موږ کې ډېر وخت تېر کړی دی. 13 کاله یې د فرعون سره تېر کړي موسی علیه السلام او د فرعون لباس به یې اچو د فرعون په سورلو کې به ګرځېده د هغه چې څه نو هغه به موسی علیه السلام استعمال. نو آیا ته هغه احسانات نه یادې وفعلت او بلې ورته دا ووې وفعلت او وکړو تا فعلت کلتي ستا هغه کار فعلت چې تا وکړو یعنی تا ستا هغه کار وکړو چې کوم کار تا کړی دی یعنی قبطي او زما د قوم یو سړی دی وجلی دی وانت او ته من الکافرین د ناشکرونه چې تا باندې ما دومره احسانات کړي او ته دومره ناشکر یې زما خلاف خلک راپاسې چې دا خدای نه دی او دا دروغجن دی او دا کفر دی او ستاسو بل خدای دی. قال موسی علیه السلام باندې دوه اعتراض وشو. یو دا چې ته په موږ کې ورکوټې لوی شوې ما سره احسانات کړي دي او ته زما خلاف ودرېږي او بله دا چې تا یو جرم کړی دی. موسی علیه السلام اول دا وی چې او خپله خطا مني چې ما نه خطا شوې دا نه چې لکه مونږ شانتې خطا وکړو بیا په خطا نه ودرېږو نه. موسی علیه السلام ورته اول وی چې او ما نه خطا شوې ده زه خپله خطا منم خو هغه خطا ما نه په خطا کې شوې خطا خو هغې ته وي چې په خطا شوي وي. قال موسی علیه السلام ورته فعلتها ما کړی دی دغه کار چې د قبطي قتل دی اذن هغه وخت وانا او زه چې من الضالین زه د ناخبرو نم. د ضال خپله معنا گمراه دی دلته گمراه معنا نه ده بلکې ناخبره
ځکه د الله پیغمبر ګمراه نشي کېدی. نو زه ناخبره وم، د څه نه ناخبره؟ د هغه رسالت او نبوت نه چې کوم ماله الله را کړی دی، نو هغه ما ته لا نو میلو شوی، نو زه ناخبره وم، ما ته لا شریعت نو میلو. او دا قتل عمد نو، دا خو قتل خطا و، ما خو خلاصي کو او غیر اختیاري طور ما غلی یو سوک ورکو، په سوک سره هغه مړ شو. نو سوک سره خو عام طور خلک نه مري، دې مړ شو. نو دا یو قتل خطا وه، دا یو غیر اختیاري عمل زما، نو دا هغه وخت کې د ناخبرو نه و. ففررتو، پس زه لاړمه، ما فرار وکړو، تښتېدم منکم د ستاسو نه. لما خفتکم، هر کله چې زه ویرېدم ستاسو نه، فوهب لی، پس راکه ماله ربي زما رب حکما، پوه یې راکړه، نبوت یې راکړه، وجعلني، او ویګرځولم زه من المرسلین، د رسولانو نه. ای فرعون، تا ته م راولېږلم او ستا قوم ته م پیغمبر راولېږلم. وتلک نعمت، او بله خبره چې ته ما ته وایې چې ته زما په محل کې او په کور کې لوی شوی نه یې، موږ لوی کړی نه، نو وتلک نعمت، او دغه نعمت دی دا چې ته یادې، نو دا یو نعمت دی، تمنها، چې ته احسان کې علی په ما باندې. هغې جواب دا دی، ان عبدت، چې تا غلامان جوړ کړل، بني اسرائیل. فرعون ته په ما احسان کې، خو دا ستا احسان نو، تا خو دومره ظلم کو چې د بني اسرائیلو په کور کې الف ژوندی نه پرېښودلو، او زما مور زما د قتل د یرې نه زه په سیند کې واچولم، و اتفاقي طور، او د الله حکمت په دې کې، خو اتفاقي طور ستا ښځې هغه صندوق راونیولو او ستا کور ته زه رالم او ستا په کور کې لوی شم. نو دا خو تا څه ښېګړه نه ده کړې، زما د قوم ټول بچي دي قتل کړي دي، او تا خو زما د قوم خلک ټول غلامان جوړ کړي دي، او ته وایې چې دا ما احسان کړی. احسان دې نه دی کړی، بلکې الله زه ستا د ظلم نه بچ کړی او ستا په کور کې لوی کړی، دا تا احسان نه دی کړی. نو وتلک، او دغه چې دی نعمت دی، احسان دی، تمنها علی، چې ته احسان کې په ما باندې، ان عبدت بني اسرائیل، د دې خبرې په ما احسان کې چې تا غلامان جوړ کړو بني اسرائیل، دا خو د احسان خبره نه ده، دا ستا ظلم. قال فرعون وتوی موسی علیہ السلام ته، وما رب العالمین، رب العالمین څوک دی؟ چې دا رب العالمین خبرې کې، نو ولې زمانه علاوه بل څوک رب شته دی؟ رب العالمین څوک دی چې ته خلق د هغه طرف ته رابلې او ما رابلې؟ قال موسی علیہ السلام وتوی، رب السماوات، رب العالمین هغه دی چې هغه پالونکی او پیدا کوونکی، پرورش کوونکی د اسمانونو دی، والارض، او د ځمکې دی، وما، او د هغه څه بینهما چې د دې دواړو په منځ کې دي، ان کنتم، کچریه تاسو موقنین، یقین کوونکي. قال فرعون وی، لمن هغه چاته حوله چې د ده نه چاپېره ناستو، چاپلوسه وزیران ترې نه ناستو، لوی د ده د قوم خلک، الا تستمعون، آیا تاسو واورېدلره چې دا دې څه وایي؟ قال موسی علیہ السلام بیا ووی، ربکم، رب ستاسو، ورب آبائکم، دا نه چې صرف د اسمانونو او د ځمکو او د هغې منځ کې څه دي د هغې رب دی، بلکې رب العالمین چې دی، ربکم هغه دی چې ستاسو رب دی، ورب آبائکم، ستاسو د پلارانو نیکیانو الاولین چې تاسو نه مخکې تیر شوي. فرعون ته ستا دا خلک څه کې؟ ستاسو د پلارانو نیکیانو رب چې دی هغه رب العالمین او الله دی. قال فرعون وی دی خلکو ته، ان رسولکم الذی، بېشک ستاسو دغه رسول، ارسل چې هغه رالیږلی شوی دی، الیکم تاسو ته، لمجنون، خامخا ده لیونی دی. ای وی دا دی چې وی چې زه تاسو ته رب العالمین رسول رالیږلی یم، او وی چې زه مونږ دواړه رب العالمین رالیږلي وو، نو ستاسو دا رسول چې هغه رب العالمین رالیږلی دا خو لیونی دی، ګډې وډې وی. قال موسی علیہ السلام ورته وی، رب المشرق، رب العالمین هغه دی چې هغه رب د مشرق دی، والمغرب، او رب د مغرب دی، وما، او د هغه څه بینهما چې د دې په منځ کې داسې دي، د دې مالک هم رب العالمین دی، او د دې مالک او رب هغه هم الله دی. ان کنتم، کچریه تاسو تعقلون، چې تاسو عقل لرئ. قال فرعون دمکې ترالو، کله چې دلیل نه وي نو بیا بنده جګړه کوي. قال دوی، لئن اتخذت، موسی علیہ السلام ته وی، کچری تا ونیو الها معبود او خدای،
غیری زمانہ غیر لأجعلنک زمخامخا وګرځوم تعالی من المسجونین د قیدیانو نه سجن کې بده واچوم په قید کې جیل کې بده واچوم او جیلی بده کم. قال موسی علیہ السلام وتوی اولو جئتک اگر که زرا تکو کمتا ته بشیء پداسې شي سره مبین چې هغه به واضح وي یو برهان یو دلیل او یو برهان قاطع او واضح د تروړم داسې دلیل چې هغه واضح وي او هغه قطعي او یقیني دلیل وي دا د تروړم نو بیا هم تداسې کې. قال فرعون وتوی فأت به تراتکو که په خپل دلیل سره دا د ساحرانو د مقابلې نړوان د خبره ده. کله چې موسی علیہ السلام پړوبیزل فرعون تراغه قال وتوی فرعون وتوی فأت به تراتکو که په دې سره راوړه ان كنت من الصادقین که چرته درشتونو نه په خپل داوا کې رښتونی نو خپل نخه پیش کا. فالقى عصاه موسی علیہ السلام غرزول خپل عصا فاذا هي پس ناګهانه دا امسا چې دا ثعبان حیه عظیمه یولوی مارو اجدهتنا جوړ شو مبین خکارا واضح خکارېدله دا نه چې نظر بندي و په نظر باندې اجدهرات لو نور امسا و نه بلکې بعینه تن یو اجدها جوړ شو مبین خکارا. ونزع روایت کې دي چې کله دا وګرځو او دا اجدها خکارا شو نو فرعون خوف او ير رااله وتوی نور د سره سشتا بل سنخشتا. موسی علیہ السلام ونزع يده اور اوی بیستلاس خپل داخله سي د غسترخ نروخ کلو فاذا هي پس باناګهان دا لاس د چې دی بيضاء دا تک سپینو چمکه وهلو سپینو للناظرین د پاره د کتون کو چې چا وته کدل دا رڼا کولا لکه د دیوی په شانته او لکه د سپومې په شان رڼا کولا. نو فاذا هي پس ناګهان شو دا لاس د بيضاء رڼا او روخانه للناظرین د پاره د کتون کو. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ او هر کلا یاد کا هغه وخت نادا چې आवाज کو ربک استارب موسی علیہ السلام ته انئتل قوم چراش هغه قوم او خلق ته ظالمین چې ظالمان دي قوم فرعون یعنی قوم د فرعون ته الا يتقون آیا دوی نیری کی دا اللہ نا. قال دوی رب ایزما ربا انی اخافو بیشک از یریکم ایو کذبون چی دوی بما تا دروغ جنوی ما با دروغ جن اگڑی ویدوی قصدری بلا چی تنگی کسی نظما ودوی دا دروغ و دا الزامننا ولا ينطلقون چلیگی لسانی زما جبا فارسل الى هارون پس بولےگا وحی هارون تا یا هارون زما سرولےگا ولهم دا پاردوی علی پما باندې زنبن یو الزام دا قتل لے فاخافو پس زیریگم ایقتلون چی دوی وما قتل کی. قال اللہ و تو فرمائل کاللہ ہرگزنا اصحابا پس لار شیطا سدوان بے آیاتنا زما پنخو سرا انا معکم بے شک از تاسو سرم زما امداد تاسو سر دے مستمعون زو اوریدن کی امتاسو لرا چه تاسو سوائے و تاسو تسویل کی گی در طول اوریدن کی. فاتیا پسلار شے فرعون تا فقولا پسدوان و توائے انا رسولو منگ رسولانیو رالی گلی شوی استازیو رب العالمین در رب العالمین در طرفنا ان ارسل دپارا ددی چی تولے کا معنا مکسر بنی اسرائیل سر شام تپریدا. قال فرعون وتوی علم نربک آیا مکستا تربیت ننے کڑے مکتپالل نئی فینا پخپل منس کی یعنی پخپل کورون و پخپل زینو کی ولیدن ناسی حال کی چی تماشون وی ولبستوتا تیر کڑی دی فینا پمکی من عمرکا دخ عمرستان سنین کلونا دیر شکالا وفعلتا و اکڑتا فعلتا کلتی خپل اغکار فعلتا چتاو کو وانت من الكافرین او تید نا شکرنا.
قال موسی علیہ السلام وی فعلتها ما کړی دی دغه کار لرا دغه قتل اذن په هغه وخت کې وانا او حال دې چې من الضالین زدنا خبرنا فررت پزو تختیدم منکم دستاسون لما خفتکم هر کله چې زو یریدم په ما خوف راغستاسونه فوهب لی پسرا کما تربی زما رب حکما نبوت وجعلنی او وګرځولم من المرسلین در رسولاننا وتلک نعمت او دغه نعمت دی تمنها چې دی احسان کې علی پما باندې ان اغدا دی عبدتا چې تا غلامان جوړ کړل بنی اسرائیل دا استاس احسان نری قال فرعون موسی علیہ السلام تو وما رب العالمین ناته چې رب العالمین را لګلیو رب العالمین څوک دی قال موسی علیہ السلام وتوی رب السماوات والارض رب العالمین اغنی چې هغه رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بینهما او چې څه د دې دوانو په منځ کې دی ان کنتم موقنین کچره تاسو یقین کوونکي قال فرعون وی لمن اغچا تحوله چې ددن چاپیر کم ناست و شراب وزیران الا تستمعون آیات سوره دلر چې دې سوی قال موسی علیہ السلام وتمزید وی ربکم رب العالمین چې دې رب تاسو دی ورب آبائکم او رب دې تاسو د پلارانو نیکانو الاولین چې مخکې تیر شوی قال فرعون وی خلقتا ان رسولكم الذي بشكستاسو اغا رسول ارسل الیکم چرانی گلی شوید تاسو تل مجنون اغا خامخا مجنون لیونیری قال موسی علیہ السلام وتمزید وی رب المشرق والمغرب رب د مشرق دی او د مغرب دی وما بینهما او د اغا سوچ د دې دوانو ترمند دی ان کنتم تعقلون کچرتا سو عقل لره قال فرعون وتوی موسی علیہ السلام تلائن اتخذتا کچرتا بنی و الہا معبود خدای غیری زمان غیر لأجعلنکا نزب خامخا و گرزم تالر من المسجونین دا قیدیانو نقید بدکم قال موسی علیہ السلام وتوی اولو جئتکا اگر کزرا تککم تاتا بشیء مبین پیوشی و پیو دلیل و برحان واضح سرا قال فرعون وتوی فأتی به تراتکو کپاغی سرا نخو خایا ان کنت من الصادقین کچرتی درشتنو نارشتیاوے فالقا عصاه پس غرزول موسی علیہ السلام پل امسا فاذا هي پس ناگهان دا همسا چې د ثعبان اجدح جوړ شوا مار ته جوړ شلوي مبین خکارا ونزع يده او راوی وستلاس خپل خیلاس د گسترخنا فاذا هي